अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ستاسو ورور ستاسو قربا ذبیح الله همدرد ستاسو په درانه حضور کې حاضر دی. الله دیو کې چې روغ و جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمندو کتونکو په سوشل میډیا کې دغه انځورونه او ویډیوګانې ښکته پورته کیږي چې یو شخص چې ځان ته مسلمان وایي خبرې داسې کوي لکه پښتون، هغه راجګېږي او زمونږ او ستاسو غوره انتخاب او پاکې سپېڅلې کلمې باندې لاړې توکوي او د هغې نه وروسته هغې ته اور ورچي. نو دغه د یو افغان، د یو مسلمان، د یو پښتون شان، غیرت، عزت او انتخاب سره هیڅ نه جوړیږي. دا سره مسلمان دی نه چې دا داسې کار کوي. دویمه خبره، دا نه افغان دی او نه د کوزي پښتونخوا سره تعلق ساتي. دغه شخص د ایران سره تعلق ساتي او فلحال په ایران یا په بل کوم هیواد کې ژوند کوي، د افغانستان او پاکستان په داخل کې نه. دغه کس د شتون نظام سره خلاف دی، د دې کړنو سره خلاف دی، ځکه یې دا کار کړی. او دغه شخص پښتون نه دی، دا دری زبان دی. اوس د دې درې وړو خبرو یوله خبره، په افغانستان کې داخل یا په پاکستان کې داخل دومره غیرت، پښتو او دونه جرأت چا کې نه ګورم چې هغه د یو پاکې سپېڅلې کلمې ته اور ورته کړي. نو په دې خاطر دا په افغانستان یا په پاکستان کې موجودیت نه لري، دا په خارج کوم هیواد کې دی. دویمه خبره، ایرانیان د افغانستان سره په اوسني وخت کې ډیر تضاد لري، ډیر مشکلات یو بل ته جوړ کړي دي، عموما په عام ولس باندې ظلم او زیاتي روان دي. نو هغې نه خبره راواغستله د خلکو فکر بدلولو لپاره دغه کار وکړو چې دغه خلکو سره دي تضاد لري، مشکل لري او د دې دغه اسلامي امارات بیرغ خو چې شتون پکې کلمه لري دې ته اور ورچو. دریمه خبره، دا پښتون ځکه نه دی چې دا کله خبرې کوي نو دا اصل کې دری زبان دی او دا چې خبرې کوي نو داسې انداز کې کوي چې دله پښتو نه ورځي. ولې چې زه پښتون یم الحمدلله، که زه دری شروع کړم یا اردو پنجابي شروع کړم نو زما به تاسو ته واضح معلومیږي لکه ورغوی چې زه یم پښتون او وایم پنجابي، یم پښتون وایم دری. صحیح ده که نه؟ نو دا پښتون نه دی. خو دلته به که تیر نظام دی څوک به ترې خوشحاله و څوک به ترې خفه و، که اوسنی نظام دی څوک به ترې خوشحاله څوک به ترې خفه وي. دا بیله موضوع ده، دا به غاړې ته کېدو. راځو دې ته چې دا ځان ته وایي به مسلمان، دا سره مسلمان دی نه او نه زه دې ته مسلمان وایم. کار ده کړی دی، شرم ما ته راځي، سر ټیټې زه یم خپل رب ته چې دونه وس او طاقت نه لرم او هغه ځای کې شتون نه لرم چې د خپلې پاکې سپېڅلې کلمې نه دفاع وکړم. کار ده کړی دی، باور وکړه په وجود زما ویښته ودرېده، وجود مې ذک شو کله چې دې پې لاړې توکي او دې ته اور ورچي. نو زه خو په دې مطمئن یم که دا زما دا ویډیو ګورم نو هغه پې چېرته به عمل وکړي او ما ته وایي چې ذبیح الله ته صحیح او زه په غلط وم. نه، د ده په زړه باندې توره ټاپه لګېدلې ده او دا بالکل د مسلمانیت او انسانیت نه وتلې ده او یو وتلی کار یې کړی. نو په دغې باندې یو ډګر کې زموږ ټولو پښتنو نوم مه بدنامو. دویم، د افغانستان دردېدلي ولس ته بیا دغه ګوته مه نیسئ. دریم، که دې نظام سره څوک خلاف دي، که تیر نظام سره خلاف دي، ملاتړ نه کوم، بلکې دا وایم چې هغه شخصي موضوع ده. کلمې ته، اسلام ته او زما ولس ته او زما د دردېدلي هیواد ته مه په جګه سترګه ګورئ، مه یې سوځوئ، مه یې بدناموئ او مه پکې نور بغض او کینه پیدا کوئ. او که دې باوجود یم څوک کوي نو زما د ټولو کتونکو نه دغه خواست دی چې زه څه وایم دغه خو م د وسه کېږي تاسو پې صرف امین وایئ چې الله دغه شخص په دې دنیا هم رسوا، ذلیله، خوار او تباه و برباد کړي او په هغې دنیا هم جهنم ځای کړي. او یا الله هر هغه څوک چې زما سپېڅلې کلمې ته، زما بیرغ ته، زما هیواد ته، زما دردېدلي ولس ته، زما اسلام ته په بد نظر ګوري، بدنامولو کوشش یې کوي، ګوته ورته نیسي، چټیات پې غږوي، تی نشت و نابود کې، تی تباه و برباد کې، تی غرق کې. او دغه کس چې هر چاته په مخه ورشي هغه یې وپېژني او هغه ځان د مسلمان وایي، د مسلمانۍ دعوه کوي او بیا غلی تیر شي او ووایي چې مړه خو د ده کارو زمانه، دغه هم د ایمان نه خلاص دی، دغه هم مسلمان نه دی او ده کې بالکل دغه د ایمان جذبه او غیرت نشته دی.
نو چاله چې پښتو کې متل دی چاله چې غوا ورکړي هغې ته یې د لشلو چل نه دی ښودلی او چاله چې د لشلو چل ښودلی هغه له غوا نه ده ورکړي. مونږ چې جذبه ده غیرت دی پښتو ده ایمان دی قوي دی مونږ نه لرې دی که دا سپی دی او که نور دی چې د هېواد نه د باندې دي مونږ وسه نه لرو هغه راجګېږي زما په هر څه کې کار لري او هغه ته سوشل میډیا د لارې سپکاوی کوي او هغه څوک چې هغه نږدې دي نو هغه سر ټیټ کړي چې زما څه کار دی. نو الله دغې خلکو ته هم هدایت وکړي چې په غلط کار باندې سر ټیټوي او هغې ته ګوته نه نیسي او هغه پویوي نه او هغه خلک دې الله رسوا او تباه او برباد کړي هم په دې دنیا دې شرمنده شي او هم په هغې دنیا چې دغسې کارونه کوي. نو د ویډیو نه مې هدف دغه و چې دغه شخص په اړه او څه معلومات او د دې د کړنو دلیل درته ووایم او تر څنګ مونږ او تاسو ته څه کول پکار دي او تر بیا تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم په لوی الله مو سپارم. الله مو مل شه.